آیا اشرف غنی او عبدالله ترمنز بیا معامله کیږي؟ تازه د عبدالله ډلې و اشرف غنی څه ویلي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د عبدالله د ټاکنیزې ډلې لومړي مرستیال عنایت الله بابر پر امن خبر ورکړی چې د زلمي خلیلزاد په منځګړیتوب د اشرف غنی او عبدالله ترمنز مذاکرات پیل شوي دي. پر امند ویلي مذاکرات پیل شوي او د ولسمشر د لوړي د مراسمو ترڅنګ د دوی لخوا هم د والیانو مقررې بندي شوي دي. نوموړي پر ټویټر لیکلي سوله د ثبات او همپالنې د ډلې لومړیتوب دی، خو ټیم یې د په وینا د خلکو د رایو څخه د پاته ژمن دی. خو د جمهوري ریاست ویان صدیقي پر خپل ټویټر لیکلي چې له هیڅ سیاسي لوري سره مذاکرات نه دي شوي او د اشرف غنی او عبدالله ترمنز مذاکرات رد کړي. خو ښاغلي صدیقي ویلي چې جمهور رئیس غنی تصمیم لري تر څو د راتلونکي کابینې جوړولو لپاره له مختلفو سیاسي قشرونو او د خلکو له استازو سره مشورې وکړي. دغه راز تر دې وړاندې د ولسمشر غني فرهنګي سلاکار شاه حسین مرتضوي پر خپل ټویټر لیکلی و د ولسمشر د تحلیف مراسم تر سره کیږي، ملي یووالي حکومت بیان راځي او موازي حکومت هم نشته، خیر و خلاص. په هر حال له دې وړاندې هم اشرف غني ویلي و چې د ملي وحدت حکومت تجربه بیا نه تکراریږي او داسې معلومات هم خپاره شول چې اشرف غني ویلي و چې له هر چا سره به معامله وکړي، خو له عبدالله سره بیا معاملې ته نه دی تیار او په ټاکنیزو مبارزو کې هم ژمنه کړې وه چې له چا سره به د واک په سر معامله نه کوي. دغه راز امرالله صالح هم ویلي و چې نه د چا شپږمه ګوته جوړیږي او نه څوک پرېږدي چې د دوی شپږمه ګوته شي. په هر حال وګورو چې څه کیږي او محمد اشرف غني څومره په خپله ژمنه درېږي. په هر حال تاسو دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لو بخون کې خدای سپارم. د الله په امان.